السلام علیکم ملګریو، زه زمان خان. نن مې تاسو ته داسې یو ټریک راوړی دی که څوک وایي چې مطلب یو کال چاته کولی شي، لکه مطلب 2 کسان چاته کال کوي، په منځ کې زه خبرې اورم، دریم کس به خبرې څنګه اوري. زه ډېر زبردست او خوندور ټریک مې تاسو لپاره راوړی دی. د هغې ټریک نه تاسو غلطه فایده بالکل مه اخلئ، صرف د خپل فیملی ممبر باندې مطلب د ورور باندې مطلب کشرانو بچو باندې نظر ساتلو لپاره هغه اپ استعمالوي شي. د هغې بالکل غلط انتخاب یا مطلب غلط استعمال بالکل بند دی. دا به زه تاسو ته طریقې ښیم چې دا به تاسو په کومه طریقې باندې تاسو دا ټیک ټاک کال فارورډینګ دی دا به تاسو په خپل موبایل کې د هغه خبرې څنګه اورئ. دې دپاره چې یو اپلیکیشن دی، هغه اپلیکیشن موږ تاسو ته ښیم او ورسره که تر اوسه پورې چا زموږ د فیسبوک پاڼه نه وي فالو کړې نو د فیسبوک پاڼه ضرور فالو کړئ او د دې سره سره زموږ د یوټیوب چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ، زمان خان سکل ولاګ، دا ضرور ځان سره دواړه فالو او سبسکرایب کړئ. راځئ ملګرو، تاسو ته به زه نن هغه طریقې ښیم چې هغه طریقې به تاسو په کومه طریقه باندې کوئ، د چا کال د چا څنګه سیسټم به تاسو په خپل موبایل کې په کومه طریقه باندې کنټرول کوئ. دې دپاره به تاسو اول پلی سټور ته لاړ شئ. په پلی سټور کې به تاسو ولیکئ چې کال فارورډینګ اپ. تاسو چې کله د کال فارورډینګ اپ ډاونلوډ کړئ، ما الریډي ډاونلوډ کړی دی تاسو دپاره. دا چې کله ته په موبایل کې ډاونلوډ کړي، هغې نه پس به ته بیا د راشئ دغه اپ ته. په دغه اپ کې دا اپ به تاسو اوپن کړئ. په دې اپ کې به تاسو ټولو نه لومړی چې کوم ستاسو کنټري ده، مطلب کنټري به تاسو سلیکټ کړئ، مطلب پاکستان ما سلیکټ کو. بیا هغه لمبر به تاسو دلته کې ورکړئ چې کوم لمبر دلته کې تاسو کس لمبر تاسو د کوم لمبر سره مطلب کنټرول ساتي. نو مطلب زه به یو لمبر ورکم، فار ایگزامپل ما خپل لمبر ورکړلو چې خپل لمبر مې ورکړو، په دې پسې لاندې ما لیکلي چې آل کال مطلب مکمل کال دا مې اکټیویټ کړو. د اکټیویټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، دا اکټیویټ شو، د لمبر سره دا اکټیویټ شو. تاسو ورته خیال دی دا اکټیویټ شو. بیا که تاسو وایئ که نه چې نه ناٹ آنسرینګ، که چا مطلب دغه لمبر لکه که زما کال دی ورته راځي خو چې هغه ته مطلب پته لګي چې مطلب ناٹ آنسرینګ، دلته کې بیا لیکلي چې ناٹ آنسر. د آنسر به کې دلته کې بیا لیکلي دي چې ناٹ ریچیبل، مطلب د دې کال ته ستاسو رسایي ممکنه نه رسیږي. بل یې لیکلي دي چې کال کنټینیشنل، په دې که تاسو دغه اپشن پې کوئ دغه کولی شئ پې. بیا که تاسو په موبایل کې چېرته د کال ویټینګ سیسټم نه وي نو هغه سیسټم هم تاسو په دې طریقې باندې تاسو د خپل موبایل سره تاسو د کال اکټیویشن کولی شئ. چې کله تاسو پکې خپل نمبر ایډ کې دلته کې تاسو لیکلي چې اکټیویټ، یو لیکلي ډي اکټیویټ، چې کله تاسو ته لیکلي وي چې اکټیویټ، تاسو به د اکټیویټ ووهئ، چې بیا یې مطلب ته ختموي تاسو به دا ډي اکټیویټ ووهئ. نو په دې طریقې سره تاسو د خپل چې دا کوم د موبایل سیسټم دی دا تاسو په خپل موبایل کې کنټرول ساتلی شئ. دلته کې چې کوم لمبر ما ورکړي ته به وایي چې اوس مطلب دا لمبر زه په کومه طریقې باندې ختم کړي واپس. دلته کې تاسو ته لیکلي دي که نه چې ډي اکټیویټ، د ډي اکټیویټ باندې به تاسو کلیک والی چې په ډي اکټیویټ تاسو کلیک واغستو نو الریډي دلته کې تاسو نه هغه لمبر بالکل ختم شو. میوینګ کوډ سټارټینګ مطلب اته ختم شو. ګوره کال فارورډینګ سروس هیز بین ډیسیبل، دې پس دا ډیسیبل شو دی. نو په دې طریقې باندې تاسو د بل چا د کال نمبر مطلب په خپل موبایل کې کنټرول ساتلی شي. لکه اوس ما زما دې لمبر تاسو کال کوي، دې لمبر له بیا کال نه راځي، اټومیټیکلي به بیا د دې زما چې دا کوم لمبر پکې ورکړي دې لمبر ته به کال ورځي. په دې سره سره چې ستا په لمبر باندې مطلب اکټیویشن نوي لاګو شوی یا مطلب دا نوي پې شوي نو دا تاسو په دې خپل موبایل کې تاسو په اسانه طریقې باندې اکټیویټ کولی هم شي او ډي اکټیویټ کولی هم شي. ویډیو معلوماتي ملګرو سره مخکې ضرور شیر کړئ. چا چې تر اوسه پورې زموږ د فیسبوک پاڼه نه فالو کړې، د فیسبوک پاڼه زمان خان سکل اینډ ولاګ ضرور فالو کړئ او د دې سره سره زموږ چې د یوټیوب کوم چینل دی هغه هم ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو.